بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اتم صنف د عربي ژبې کتاب 15 درس الخلیفة الاول لومړی خلیفه. نو د لومړي خلیفه په هکله نن درس دی. راځو. هو هغه ابو بکر الصدیق عبد الله ابن ابي قحافه. هغه چې دی ابو بکر دی الصدیق تخلص دی عبد الله بن ابي قحافه نوم دی. ولد الصدیق صدیق چې دغه تخلص یا لقب د دې لپاره ورکړل شو چې رښتینی رسول صلی الله علیه وسلم به چې هر څه ویل نوموړي به بغیر د کوم دلیل نه رښتینی ګڼه. ولد الصدیق پیدا شو بعد مولد النبي صلی الله علیه وسلم بسنتین. د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه 2 کاله وروسته پیدا شو، یعنی 2 کاله ترې کشر. عمل ابو بکر کار وکړ به تجارت په تجارت حتی صار تر دې چې شو من اصحاب المال د مالدارانو څخه، یعنی ډېرې پیسې لرلې. كان ابو بکر رضی الله عنه عالما بانساب الحرم. ابو بکر رضی الله عنه څه د عربو په نسبونو باندې عالم انسان، عالم یعنی علم درلود. دی نسبونه علم مطلب دا چې ورته معلوم و چې فلانکی د فلانکی زوی د فلانکی زوی د فلانکی زوی، یا فلانکی قبیله د کوم ځای نه همداسې راغله سلسله، هغه پښتو کې چې ورته شجره وایي د نسب، هغه ورته معلوم و. زمونږ او ستاسې کور کلي کې هم بعضې خلک په دې شي کې هغه وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نسبونو د عربو په نسبونو کې عالم سړی و. ابو بکر اول من اسلم من الرجال. ابو بکر اول سړی و چې اسلام یې راوړ، مسلمان شو، یعنی په سړیانو کې چې عمر نه غټ وي اولینی کس و. وسمي بالصدیق او په صدیق ځکه ونومول شو لانه صدق الرسول صلی الله علیه وسلم، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې رښتینی وګڼه فی کل ما اخبره به، فی کل په هر څه کې ما اخبره به چې هغه به خلک خبرول. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم به چې څه ویل ابو بکر صدیق رضی الله عنه به رښتینی ګڼه چې و دا سړی رښتیا و. هدى الله، الله تعالی هدایت ورکړ علی یدی ابي بکر، د ابو بکر په لاسو باندې کبار العرب، غټ غټ عرب، یعنی د عربو غټ غټو خلکو ته، غټو غټو مهمو کسانو ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس الله تعالی هدایت ورنصیب کړ. اختار محمد علیه السلام، رسول صلی الله علیه وسلم چې دی څوک انتخاب کو؟ ابا بکر، ابو بکر انتخاب کو لیکون صدیقه فی الهجره، چې په هجرت کې یې ملګری شي. اصبح ابو بکر شو اول خلیفة للمسلمین، د مسلمانانو لپاره لومړی خلیفه بعد وروسته وفات رسول صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته لومړی خلیفه شو. توفي أبو بكر رضي الله عنه وفات شو سنة 13 من الهجرة، د هجرت 14 کال باندې. ودفن أو دفن شو بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، د رسول صلى الله عليه وسلم د قبر په خوا کې قبر وکینل شو یا هم دفن شو همدلته. راځو معاني الكلمات، د الفاظو معناګانې دي. انساب جمع نسب، د نسب جمع ده، وهو النسل، هغه نسل دی چې د پلار نیکه او امسی او کړوسی او همداشان چې نور څومره ځي. صار تحول توفی ماته، سره د دې چې د وفات او موت په منځ کې هم فرق شته، خو بالعموم که چېرته ډېرو باریکیو ته لاړ نه شو نو توفیه مطلب مړ شو ماته. جوار جنب أرخ خواكي. التدريبات. التدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية. من هو أبو قحافة؟ أبو قحافة سوك دي أبو بكر الصديق. فيما عمل أبو بكر بتسكي كاركو في التجارة، في التجارات كي. متى ولد أبو بكر؟ كلا بيدا شو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. رسول صلى الله عليه وسلم د پیدایښت نه 2 کاله وروسته. من اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه في هجرته، څوک انتخاب کړل؟
په هجرت کې د هغه ملګري په حیث ابو بکر الصدیق. متى توفي ابو بکر رضی الله عنه؟ سنة 13 من الهجرة، 13 هجري کال. همداسې به ان شاء الله. التدريب الثاني، دویم تمرين، رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. خدغه جوابونه زه ترجمه کوم، بعض جوابونه ځم داسې وایم مخکې کله ما د کتاب نه دی لوستی، نو دلته چې کوم درس وایم ډایرکټ تمرین ته راشم، که ذهن کې مې څه ناست وي که نه جواب لپاره یو پرې بیا هم تاسو درس ګورئ، که کوم ځای کې زه سهوه شوی یم یا اشتباه شوی یم تاسې به یې جوړ کړئ. التدريب الثاني، دویم تمرين، رتب الكلمات. دغه کلم بسنتين بعد النبي أبو بكر ولد أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. العرب على كبار يديه الله هدى الله على يديه كبار العرب. ده هغه پلاسونو الله تعالی غټو عربانو ته مشرانو ته هداية وكر. أبا بكر اختار ليكون الرسول صاحبه. اختار الرسول أبا بكر ليكون صاحبه. رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر انتخاب کړ ترڅو په سفر کې ملګری شي. څلورم، خليفة وأصبح المسلمين أولا. تقريبا همداسې به صحیح راشي. وأصبح أول خليفة المسلمين، أو د مسلمانانو لومړی خلیفه شو. التدريب الثالث، اقرأ الجمل. اقرأ الجمل التالية ولاحظ ما تحته خط كان وأخواتها. فعلا دي ختم نشته دی او په هر صورت كان او صار او اصبح وګورئ چې دا څه کوي. كان الصديق عالما بأنساب العرب. صديق يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه د نسبونو عالمو د عربانو البته. صار الصديق من أصحاب المال. صديق د مالدارانو څخه شو. أصبح الصديق أول خليفة للمسلمين. صديق چې دی د مسلمان لومړی خلیفه. اوس كان صار أصبح، كان صار أصبح دا کوي څه؟ كان وأخواتها په نوم راځي. ښه ده، یو څو نورم دي. د جملې اول اسم یعنی مبتدا مرفوع کوي. كان الصديق عالما. صار الصديق من أصحاب المال. أصبح الصديق أول خليفة. دا اول نوم چې دی دا به مرفوع وي یعنی ضمه به وي. خو که دا وایي إن الصديق عالم به وایي بیا إن الصديق أول خليفة. داسې خو د إن په ځای كان صار أصبح یعنی هر کله چې دغه كان وأخواتها راځي څه به کېږي؟ مبتدا به مرفوع وي یعنی ضمه یا پیښ به لري. التدريب الرابع، څلورم تمرین، ابحث في النص عن جمع الكلمات الآتية. د دې جمع ولټوه په نص کې، ټکسټ چې کوم موږ لوستی دی. صاحب أصحاب، نسب أنساب، مسلم مسلمون، رجل رجال. التدريب الخامس، بنزم تمرين، هات 4 جمل من عندك كما في المثال. سلور جملې را پیدا کړي خپل ځان نه. كان الصديق عالما بأنساب العرب. كان الصديق، دا جملې به اوس څنګه را پیدا کړو؟ زما ذهن کې کومه یوه نشته دی. كان الصديق من أصحاب المال، خو دا پاس درس کې شته دی. داسې جملې باید راوړئ چې كان الصديق رحيما، ډېر نرم دل سړی و، رحم دل سړی و، که نه رحم به خلکو باندې. او كان الصديق من المقربين لرسول صلى الله عليه، د نږدې خلکو نه. همداسې یو څو جملې به نورې هم تاسې پیدا کړئ. 9 صفحه ده او 1 صفحه ته ځو. التدريب السادس، لاحظ العلامات الملونة بلون أحمر. جملة اعتراضية. قال محمد صلى الله عليه وسلم. دغه سره نښه چې دی دا د یو چا هغه کوم چې لکه صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه
د دې دا بچ دی دغه سرو علامو ترمنځ وي داسې ابو بکر رضی الله عنه قال الله سبحانه وتعالى دا جمله اعتراضيه یعنی دغه چې دی الشرطه ورته وایي الشرطه دا همیشه د دې په منځ کې لیکي همداسې نه لیکي یعنی علامات الترقیم نه دي لکه موږ نقطه ټکی کامه وغیره لرو دا هم د همغې د جملې ځینې دي. التدريب السابع اوم تمرين الذخيرة اللغوية الوزير وزير امير المؤمنين خو موږ هم پښتو کې امير المؤمنين وایو رئیس الوزراء لومړی وزیر چې ورته وایي د ټولو وزیرانو مشر چې دی لکه پاکستان او بعضې ملکونو کې وي که نه لومړی وزیر ورته وایي. الملك باچا الضابط افسر په پولیسو او اردو کې رتبې وي که نه الضابط بعضې خلک ورته ضابط وي بعضې ورته افسر هم وایي. الحاکم ټولواک یا حاکم چې څوک وي څوک چې حاکمه طبقه وي حکومت کوي. السلطان څوک چې عمومي پاچا وي یا رئیس وي. الوالی والی وي د یو ولایت. العقید عقید چې دی فکر کوم ډګروال ورته وایي پښتو کې خو العقید رتبه ده. القاضي قاضي. الواجب المنزلي راځو کورنۍ دنده چې ده. أدخل كان وأخواتها على الجمل الآتية وغير ما يلزم كما في المثال. كان أو أخواتها په دې جملو داخل کړل لکه الطالب غائب مویل چې كان وأخواتها دغه چې دی همداسې پرېږدي او دا دویم خبر چې دی دا به منصوب کی لکه كان الطالب غائبا. صار المدرس واقفا. أصبح التلميذ مجتهدا. زده کوونکی څه شو؟ تکړه شو. كان المعلم ماهرا. معلم ماهر و تکړه و تخنیکي و. أصبح الكتاب كبيرا. کتاب غټ شو. صار القلم جميلا. قلم ښایسته شو. دا و اویاومه صفحه 15 درس نو انشاءالله راتلونکي درس کې به 14 درس کې نهر کابل ولولو. اوس خو داسې تکشین هم نه دی الله تعالی دې بیا همداسې ډک تکشین صفا کړي. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.